شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. د وطن نیوز ګرانو مینوالو په فکرونه څراغونه کې درته ستاسو کوربه فاروق فراق د زړه د کومې هرکلی وایم. مینوالو په ننني پروګرام کې راسره یو ډېر لوی شخصیت میلمه دی. دغه شخصیت که چېرته د خپل شعر و ادب په حواله د پښتنو په زړونو او ذهنونو کې ځان له یو لوی مقام جوړ کړی دی، نو هلته د دوی سیاسي مبارزه د دې کچ ته څومره سختې، څومره جیلونه او څومره مبارزې چې دی کړي، هغه د دې کچ ته چې پښتانه د دې مبارزې ته سلام وکړي او دوی هېڅکله هېر نه کړي. د دې تر څنګ دا هم درته واضح کړم چې دا شخصیت د خان عبدالغفار خان یعنی بادشاه خان د کورنۍ اړوند دی. هغوی سره نږدې رشتې دي. د غني خان سره ډېر د نږدې نه پاتې شوی دی. دی سره به نن د دوی د ژوند، فن، هنر او سیاسي مبارزې په اړه باندې خبرې کوو. نو راځئ محکومم د ګران مشر ښاغلي معظم خان صاحب سره. معظم خان صاحب ستړي مه شئ. اول خو درته په پروګرام کې هرکلی او د هرکلي نه پس معظم لاله د شعرونو سره مو ډېر خلک بلد دي، تاسو سره تړلې طبقه یا حلقه ستاسو د سیاسي غرضو پرځو نه هم خبر ده. خو که په لنډو ټکو کې راته ووایئ پیدایش مو چېرته وشو، تعلیم مو چېرته وشو؟ ډېره مننه فراق صاحب. زه د اشنغر د ادب د سرخیل کلي رغړو یو وړه مهره ده وردګه، په هغې کې په 1951 کې پیدا شوم او ابتدایي تعلیم مې هم په خپل کلي کې و. تقریبا د 9مه پورې سبق ما په خپل کلي کې وې. بیا د هغې نه پس پېښور ته رالم، بیا دغه سلسله د سبق شروع وه او خو ورسره چونکې دغه دور زموږ داسې و چې ډېر د مبارزې دور و، د پښتون یو انقلابي دور کې پیدا شوي. نو سیاست په غورځنګ و، نو د تعلیم سره سره سیاست هم دومره لرې لاړو چې هغه تعلیم په ځای پاتې شو او هغه سیاست او ورسره ادبي سلسله هم شروع وه. نو هغه سبق داسې کله شروع کله پرېښې، کله شروع کله پرېښې، ورسره سیاست هم چلېده، ورسره ادب هم چلېده. زه د اشنغر اوسېدونکی یم، د وردګ یو کلی دی چې هغه په خپله ځان له د مبارزو د ادب یو سنګر دی. باچا خان چې کله د افغانستان نه راغی نو تر د مرګه پورې چې دیلي ته ته د هندوستان ته ته په دوره د دغه وخته پورې دا 3 کاله هغه په وردګه کې و. فضل رحیم ساقي، مرزا دخمي جګر، مولانا اسرائیل صاحب، دې وردګې داسې ډېر لوی لوی شخصیتونه پیدا کړي وو او د دغې وجې نه چونکې د هغوی هغه سره ناسته پاسته او د هغوی په هغه سوري لاندې تربیت و، نو سیاست او ادب سره دواړه چلېدل. صحیح. د باچا خان سره مو رشته څه وه؟ د باچا خان سره زما د ټبر او زموږ د ټولو ډېره عجیبه رشتې دي. کله کله زه باچا خان زموږ د کور نه زما د نیکه 2 خویندې کړې وې، د غني خان مور او د باچا خان د ولی خان مور. دا مې د پلار دغه مور وه، یوه خور وه، دغه ترور وه، بلکې دواړه تروریانې وې د پلار مې. او د باچا خان خور چې وه زموږ نیا وه او د نیکه ښځه ټبر و. نو بیا د ولی خان ښځه چې وه هغه هم د پلار خور وه. بیا د اسفندیار هغه زموږ د تره لور ده. او نو دا ډېر ګنډل شوي. نو دغه ستاسو چې څونه سیاسي ژوند موږ یا مطالعه کړی دی یا مو اورېدلی دی، د خدای خدمتګارو کوم تحریک شو د هغې د اثر د لاندې وی او یا سیاسي مبارزه کوم کړې ده، دغه فکر د لاندې مو کړې ده، دا د خپلوۍ اثر و که دغه تحریک نه متاثره وی؟
یاره داسې وه یو خو د خپلوۍ اثر خو په خپل ځای خو دا وه چې چونکې د خپلوۍ اثر خو خپلوان خو ډېر شته خو د دې تحریک سره زما خصوصا بیا د شریکوالي داسې و چې د ساقي صاحب سره مې ټول عمر او د فاطمه جناح او د ایوب خان په الیکشن کې دغه وخت کې ساقي صاحب چې و نو هغه ممبر و او موږ په هغه وخت کې ساقي صاحب فیصله وکړه بلکې پارټۍ فیصله وکړه نیشنل عوامي پارټۍ فیصله وکړه چې موږ به فاطمه جناح سپورټ کوو دغه وخت کې موږ هلکان وو د سکول زمانه وه نو بس چونکې بابا جان فیصله کړې وه چې زه فاطمه جناح سره یم نو هغه وخت نه بس یو بد سیاسي عمل ته راننوتو د ایوب خان خلاف هغه چې کوم تحریک وچلېد په هغې کې شامل شو د هغې نه بلکې د دغې وخت نه د فاطمه جناح د الیکشن نه زه مکمل په سیاسي طور په سیاسي عمل کې داخل شوم پښتون فدریشن ته رالم زما خیال دی چې د خدای خدمتګار تحریک هغه بنسټ چې چېرته ایښودی شو یا کوم خلک چې وو د بنسټ خلک نو هغوی سره زموږ ناسته وه زما ولاړه وه زما ژوند و زما روزګار و بلکې زما لارښود هم هغه خلک وو دغه یوه لویه سلسله چې زموږ مخې ته راځي کله چې د خدای خدمتګار تحریک یا د هغې نه را په دې خوا د هغې په اثراتو باندې خبره کوو نو زموږ د خاورې ډېر لوی ادیبان لیکوالان شاعران دي د دغه تحریک برخه پاتې شوې ده او هغوی پکې قید و بند هم زغملی دی لکه زه به د قلندر مومند مهدي شاه باچا همیش خلیل وغیره نومونه واخلم تاسو هم په دغه خپل ژوند کې قید تیر کړی دی که د دې لږ تفصیل راته ووایې څونه قید مو تیر کړی د دغه قید نوعیت به څه و څنګه ولې به یې نیولی زه په لومړي ځل باندې دوی په دغه کې د ما چې تا ته څنګه ووایې چې د فاطمه جناح نو دغه لسم نهم کې و چې یو څو ورځو ونیو د دغې اشم دا زه که دلته په ایوب خان باندې که ستاسو به یاد نه وي دا یو تاریخي دغه و چونکې هغه اشم سره چې کوم ملګری و شاکر خان هغه هم زما کزن و د تره زوی مې زموږ د ټبر نه و زموږ د خاندان نه و د هغې د وجې نه د په لومړي ځل باندې دغه زه لاړم یو 115 ورځې مې په جیل کې تېرې کړې بیا کله چې زه د پښتون فدریشن جنرال سیکرټر وم نو په دغه وخت کې د بوټو صاحب زمانه وه د بوټو صاحب په دور کې بیا د آیات خان شهید شهادت واقع شو نو د هغې یې هم موږ یې پکې رونیو او په هغې کې څه ورځې ما مفروطیه کړې وه بیا د هغې نه پس مې ځان ورکړ بیا لاړم جیل ته بیا په جیل کې څه موده وم د جیل د مجموعي زمانه به هم څونه جوړېږي د جیل مجموعي زمانه داسې خو که تر د دې وخته د جیله پورې نو دا مختلف پیریډونه دي کله 3 میاشتې کله 4 میاشتې کله 5 میاشتې کله 2 میاشتې نو او زما سره خو بدنصیبې دا دی فراق صاحب چې که د هر چا حکومت راغلی یم زه یې بوتلی او عجیبه کار دا دی چې بیا د ډیفنس رولز د پاکستان خو هر چا سره هر یو ډي سي سره او هر یو کمیشنر صاحب سره نو چې کله د هغوی زړه وغواړي نو ما سرکاري میلمه کې خو فراق صاحب یو تجربه مې په جیل کې دا وشوه چې اکثر زه دا خبره کوم چې که قاضیه تولا جیل ته نه وی راتلی نو پښتون تاریخ به یې نه ولیکلی او که خوشحال خان خټک او رنګ نه وی بندي کړی شاید چې موږ ته خوشحال خان سرلښکر یا سردار په شکل کې نه وی راغلی صحیح او نو په جیل کې دننه د سړي ادبي او سیاسي تربیت دواړه ډېر ښه کېږي صحیح ښه دا راته ووایي چې څه مو د هېواد نه بهر په افغانستان کې هم تېره کړې وه آیا دا جلاوطني وه حالات خراب وو که په خپله خوښه تللي وئ څه دپاره تللي وئ هلته په لومړي ځل باندې خو زه چې افغانستان ته تللی وم نو هغه خو د آیات خان په دې کیس کې او د پښتون زلمي زموږ ټول ملګري لاړل زه هم په هغې کې لاړم او هلته مې څه موده تېره کړه په دویم ځل باندې بیا چې کله اجمل صاحب او افراسیاب خټک رالل
نو د ډاکټر صاحب وخت و او ډاکټر صاحب ډېر عجیبه سړی و، ډېر زورور سړی و، ډېر مینهوال. ډاکټر خان صاحب یاد و؟ ډاکټر نجیب الله افغانستان کې. نو ډاکټر صاحب ډېر یوازې و او هغه ته د داسې څه ملګرو ضرورت و چې یاره هغه سره په ځای کې کومک وکړي، خاص کر د قبایلي امور. اکثر زموږ د دې وطن نه چې کوم ملګري به تلل نو هغوی به زیاتتر په قبایلي امورو کې هغوی سره برخه اخیسته. زه چې لاړم په دغه وخت کې موږ قامي لویه جرګه جوړه کړې وه دلته. نو زه په لومبي ځل باندې د جرګې په سلسله کې ډاکټر نجیب الله لغني بابا او افضل خان لالادي او ابتاب خان او لطیف افریدي دي ټولو دغه جرګه جوړه کړې وه. نو زه د جرګې رابطه سیکټري وم. نو په هغې حواله باندې زه ډاکټر صاحب له تللی وم چې یاره دا جرګه موږ کوو د دې پښتنو یوه لویه جرګه کوو او په پېښور کې کوو یا په کابل کې کوو. نو په هغې کې موږ سره کومک د څه مقصدونو دپاره به دغه جرګې کېدلې؟ دا جرګه د افغانستان په دې حالاتو باندې وه چې موږ ټول پښتانه راټول شو چې یاره دا موږ کوم مصیبت سره مخ شو چې د دې مخنیوي وکړو. په تاسو دا الزامونه هم وو چې تاسو به په کابل کې ناست وئ، دلته په پاکستان کې هم د بمونو دماکې کولې. دې کې دا خو د 70 د دهه خبره وه. خدای شته فراق صاحب د نجیب الله ډاکټر نجیب صاحب په وخت کې هم دا سلسله چلېدله. د ډاکټر صاحب په وختو کې به هم د الزامونه وو، خو چېرته داسې عمل زما مخې ته نه دی راغلی، نه ترې زه خبر یم. لکه اوس هغه وخت ختم دی او په موږ باندې دغه کیسونه هم دلته جوړ شوي وو او په هغې کیسونو کې موږ بری شوي هم یو. داسې څه خبره نشته چې یاره که داسې څه عمل وي. نو شاید چې ما ته دې تېرو ورځو کې چې ملګري خبره کوله چې یاره صوفي جمعه خان یو کتاب لیکلی د امثال کې خټې. نو ما د هغې په جواب کې ورته دومره وویم ما صوفي خو زما ډېر ښه ملګری دی او ډېر ښه یار هم دی. ما بس هغه ته به زه یو دغه ووایم چې تا خو په مندر کې هوره بیا مونده، تا خو در امثال کې هوره بیا مونده، موږ په جومات کې لونډان ګرځو. فراق صاحب داسې څه خبره نه وه. البته دا یو چې د ډاکټر نجیب په وختو کې افغانستان ډېر وینې وینې. خو ډاکټر نجیب بیا موږ چې ګورو یا خبرې کو داسې ډاکټر نجیب په خصوصي توګه وایي چې تاسو سره ډېره مینه کول او تاسو هغې چې کله افغانستان ته لاړئ په خپل کور کې ساتلي وي. د دې په شا باندې څه علتونه؟ داسې وه چې زه ډاکټر صاحب هلته ما ته یوه خبره کوله چې یاره دلته د کوزې پښتونخوا خلک راځي، موږ ورله مېلمستیا ورکوو. دلته ورته په وزیر اکبر خان کې کورونه ورکوو. لطیف لالا تلو هغه ته هم یو کور ورکړو. خو عجیبه خبره دا وه چې ملاقات یې ورسره نه کوو. زه چې لاړم نو د رشید دوستم ورو هغه وخت کې د هغه چې کوم ذاتي دغه باډیګارډ و نو د هغې مشر او زه یې د ایرپورټ نه کور نو چې زه لاړم نو زه نیغ کور ته لاړم. دا خبرې به په مخ کې بوزو، خو وخت شوی دی د وړې غوندې دمې. مینهوالو دغه خوندورې تاریخي خبرې او واقعات دي د معظم لالا د خولې نه بیا اورو، خو یو بل شان دي دمه اخلو.